نحمده ونصلي على رسول الكريم. دا نن د ښکلي ترتاج او بیا په غلون باندې د پوسه ورتاج جګړه پرې ونیوله شوه او بیا هغه غلا چې د سرکار په جامې کې غلا کړو. نو زه دا وایم چې د کوم لوټ کول کوم دعوه په د حقدي سره بیا د حکوم مشروع د نه یرغمل کول چې تو د مو سره میدا کې دا ملګري کرومایډ دی. دا د سرکوري ګاډي چې نن دی د پکښې شوه دا د مو د وطن زه د سعودیا مزدورانه که زه ټریلر نه چلاوه، زه په کراچۍ کښې تفریح نه پلس کوه، زه په لاهور کښې چوکیدارانه که زه چې کله د دغې دا کوڼی وینې دا شنې کلیکې وینې دا شنې لیکې وینې چې کله د دغې زه مالک شه چې کله د دغې زه اختیارمند شه بیا وزه بیا بل چېرې مزدوران ته نه څه یا دا نو دا تور غرونه د خزانونه ډک دي خو د خزانونه د دغه د پوره جدوجهد دی منډه دو یې ځون ستړیاول دي یې ځون ورکول دي دیغ دی نن په پټه په سودو باندې لګیا د کوم دغه خزانه پته نشته چې په څومره باندې وخلي څومره دی د ځون توري او څومره دی د کوم توري د هغه پښتنه سرور چې دی د غیټۍ لکې کړي دي هغه غیټۍ د پښتانه د حقوق او د پښتانه په وینه باندې ډیبې دي. ملګرو کومه غلطي شوې ده نن د دایر وشئ دای چې دلته راغلی دی او ملګري جهاد نه و او ملګري اسلام د کوپر جنګ نه و اصل خبره د دغه شایونه دو دا وینه دا کرومایډ دا دې ته چې څومره اپریشنونه وکړل دا دې ته چې څومره خلک وایسته دا دې ته چې څومره خلک وډرکه په قومینه وجنګول دا دښتې ته وجنګول ټوله دنیا د خزانې نه خالي شوه دا د پښتنې سیمه واحد دغه غرونه دي چې دا د خزانو نه ډک دي خو تولیدل چې دننه په دوی کامرې کې سره نوست وي او چې کله په وی راغللي ور پورې خطو شیخونه د یې بیګي لاس ولګه دا وینه کنه دا وینه دا وینه کنه چې دا زیر چړکیږي دا وینه کنه دا سره زار دي سره زار دي ژوندان د سپینې د شنې د سره زار نه ډک دی خو دغه درته یایي چې ټیپکو تو ته نه در پرېږدي دا وطن تو ته نه در پرېږدي دا غرونه تو ته نه در پرېږدي دا دای کې چې د غره په سر باندې نوست دی د غره نه ترکیز کړی چې ته په سامه باندې کورونه جوړ کړه دا دغه خزانه لوټ کوي دا یې نن په سرکوري ګاډي کښې دننه سرکوري کسو نوست دا سرکوري ګاډي ویلور دا سرکوري دیګ دی ویلور په ویډیو کښې یې وروله څومره د افسوس خبره ده تو بچون د دغه خومره بچون دي ته ویله د پښتانه بچون یې حقوق په بل چا باندې لوټ کوې په تنخوا ټیک شوه بلې دا نه دي ډېر خلک داسې دي چې د پوزه سره مالې خوري خو غیرت سودو نه کړو د بچونه وس ملګري دار وشایي چې دا خزانه لټکوي ته سره څه کیږي آل یار وشایي زه خو یې چې مزید دغه د تصدیق ټیم ورکول مړېکلی د کولاکلی وسته غریناوري نو دا اخه خرڅ کړي دي خسته تیارم راغلی خرڅ کړي دي وساتنه د شر په پټانی پر غلی شو نو زه دا
درته چې انشاءالله تعالی نشته سودی د خپل حقوق نه ور پرېږدي خپل خبرو نه ور پرېږدي انشاءالله حکومه که مداخل یې که هر څوک یې دا یې نه د تو سودو شوله په موقع باندې سړي ګیر شول په موقع باندې ګیر شول د تو سودو کړله اوس کوم دا کومه خپل سره غونډ شي د دغې سودو مخنیوی وکړي دا به ته د ثبوت ویشته راوړي او دنیا ته دا جوتوي چې دا د دې د سرکوي خلکو تلاشي وکړه هغه نه دا شیونه وکړي ډېر داسې خلک دي چې هغه د دسیسون جوړ کړي دي د کوم مخبري په کوم یا کوم ځوانان په ډاروي دا وایو دا وسوتي که په دا نه باز دی د کې وکاس شیطان کو یا هغه د دسیسي په وکړه په ذات مې دا کسان وي بیا مې دا په ذات باندې کسان وي چې سالا د دې ډېر شایو ګټه پوتې شي موږ ته څو حرکات دي خو په تحقیقي سره څه وکړي بس ثبوتونه مې سره یوړل وروې او دغه کسونه فوټوګونه ورپسې چې دا کوم کسونه دي که نه چې بله ورځې ونسي په غوړه کښې چې کله منډه وایي چې منډې ته یې نه پرېږدي